تازه اسلامي امارات له ښځو څخه وروسته پر ملايانو هم سخت بنديز اعلان کړ. پر ملايانو څه ډول بنديز ولګېده ټول سره همدلته ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مشئ. د ولسي وګړو د اسلامي امارات د پلویانو غبرګونونه په بېلابېلو اړخونو راټول دي. یو شمېر وګړي د دې پرېکړې ملاتړ کوي او وایي چې دا به د اسلامي امارات اعتبار خوندي کړي او له دین څخه ناوړه تفسیرونه به لږ کړي. هغوی ټینګار کوي چې داسې ویناوې د دین او وګړو ترمنځ ناسم پوهاوی او ناامني رامنځته کوي. بلخوا یو شمېر وګړي او د اسلامي امارات پلویان وایي چې دغه بندیز د اسلامي اصولو او د بیان د خپلواکۍ پر وړاندې زیان رسونکی دی. هغوی ډېروي چې د دیني مسایلو په اړه بحث کول او ټولیز پوهاوی ورکول د ملایانو اصلي دنده ده. د ځینو نورو پلویانو په نیز دا پرېکړه د دیني خبرو اترو او مناظرو مخه نه نیسي، بلکې یوازې هغه مسلې په نښوي چې له شرعي پلوه د ټولنیزو وګړو د پوره پوهېدو وړ نه دي او په ټولنیزو رسنیو کې د ناسمې معنا لامل کیږي. د اسلامي امارات واکمنۍ دا پرېکړه له هغې وروسته کړې چې د اسلامي امارات اړوند د ځینو ملایانو څرګندونې او کیسې په ټولنیزو رسنیو کې د کارونو له لورې له دین او عقل څخه لرې وګڼل شوې او پراخ بحثونه یې راوپارول. پر افغانستان له بیا واکمنېدو څخه وروسته اسلامي امارات پر خپلواکو رسنیو او نورو برخو بندیزونه لګولي وو، خو دا لومړی ځل دی چې پر خپلو ملایانو هم بندیزونه لګوي. د اسلامي امارات د سر وزارت دفتر له لورې په خپرې شوې خبرپاڼه کې له ملایانو څخه غوښتنه شوې چې په ټولنیزو رسنیو کې د اختلافي بحثونه نه راپورته کوي او له هغو بحثونو او مناظرو څخه دې ډډه وکړي چې وګړو ته اندېښنې راټوکوي او د فتنې لامل کیږي. ملایان د هغه فقهي مسایل په ویناوو کې نه راپورته کوي چې د ځینو وګړو د فتنې لامل کیږي او د هغوی ذهن یې نشي درک کولی. په فقهي کتابونو کې ځینې عجیبه مسلې راغلي دي چې د دین اړتیا نه ده، یا د مسلې د په ټولیزو ځایونو او رسنیو کې راپورته کیږي. دښمنان پرې ملنډې وهي او دین ته پرې سپکاوی کوي. د دیني او تصوفي کړیو ځینې مسلې چې تخصصي مغلقه او تفصیلي بڼه لري خپل ځانګړي مینوال او خاصه تشریح لري، هغه دې په رسنیو کې نه خپروي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه، ښه وخت ښې شوې.